سلامونه ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې ورځ به مو په خیر تېره کړې وي. د نن ورځې کیسه ده د ځنګل د ځانګړې وړتیاو ننداره. په شنه ځنګل کې د څارویو ترمنځ یو عجیب شور و. نن د ځانګړې وړتیاو د نندارې ورځ وه. طوطي اعلان وکړ: خبرتیا پام وکړئ، نن شپه د ځنګل لویه ننداره د آبشار تر څنګ ده. شیر په لوړ او د غرور نه ډک اواز سره وویل: زه به داسې سندره ووایم چې ټول ځنګل به ولړزوي. مونا شادي د ونې نه ټوپ کو: او زه به داسې ټوپونه ووهم چې پاڼې به هم چکچکې وکړي. فیل چې ایلي نومېده په خوشحالي سره: زه به د خپل خرطوم نه ټرمپېټ وغږوم. او ټیلي یو وړوکی کشپ په ډېر آرامي سره: زما خو هیڅ خاص نشته، زه نه پوهېږم چې څه وکړم. او ټول څاروي د خپل هنر د تمرین لپاره لګیا شول. شیر وویل: زه د ځنګل پاچا یم، زما غږ واورئ. مونا ټوپونه وهي: 1 2 3 هو. ایلي: زما ټرمپېټ واورئ، یو ښه نغمه غږوم. ټیلي په ډېره آرامي او مسکا سره: ډېره خوندوره ننداره ده، خو زه لا هم نه پوهېږم چې زه څه وکړم. مونا له ونې راښکته کېږي او په ډېر مهرباني ټیلي ته وایي: ته مهربانه او صبوره یې، همدا یو ځانګړی استعداد دی. لویه شپه راغله، د آبشار تر څنګ سټیج روښانه و، ټول څاروي ناست و. طوطي چې د نندارې کوربه و ټولو ته یې ښه راغلاست وویل: ښه راغلاست ټولو ته، راځئ چې ننداره پیل کړو. شیر په ډېر غرور سره وویل: د ځنګل آواز دلته دی. او په سندره یې پیل وکړ، ټولو چکچکې ورته وکړې. مونا ټوپکې ووهلې: زما ټوپکې ووینئ، زما ټوپکې ووینئ. ایلي ټرمپېټ وغږاوه: دا د ځنګل ساز دی. او ټولو په خوشحالي نڅا ورته پیل کړه. کله چې د ټیلي نوبت راغی نو هغه ورو ورو سټیج ته راغی. ټول خاموشه شول. طوطي په ډېر حیرت وویل: ټیلي به څه وکړي؟ هغه خو هیڅ نه دي زده. ټیلي په یو شرمېدلي غږ وویل: زه سندره نه وایم، نه ټوپ وهلی شم، نه ساز غږولی شم، خو زه رسمول خوښوم. او یو لرګی راواخیست او د شګو پر میدان رسم پیل کړ. هغه د رسم هره کرښه یوه کیسه وه. د ټول ځنګل څاروي یو ځای د ستورو لاندې رسم کړل. شیر ډېر حیران شو: دا خو بلکل زموږ انځور دی. مونا ورته وویل: او موږ ټول یو ځای ناست یو په دې رسم کې. ایلي ورته وویل: ټیلي، ته خو رښتینې انځورګره یې. ټیلي په مسکا ورته وویل: ښایي زما وروالی دا معنا لري چې زه هغه څه وینم چې نور یې نه ویني. ټول څاروي د ټیلي چاپېره شول او انځور ته یې کتل. طوطي وویل: او د نن شپې د ځانګړې وړتیا نندارې ګټونکې ده ټیلي کشپ. او ټولو څارویو په چکچکو او په چیغو پیل کړ: ټیلي 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 ټیلي. او له هماغې ورځې وروسته ټیلي کشپ د ځنګل رسمي انځورګر شو. هغه وښودل چې هر څوک یو ځانګړې وړتیا لري، که هر څه لږ وخت نیسي خو هرومرو ځلیږي. په ما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې د نن د ځنګل د نندارې کیسه مو هم په زړه پورې ګرځېدلې وي. که چیرې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي نو ماته په کمنټ باکس کې هرومرو ولیکئ او د دې کیسې پند هم راته ولیکئ. ستاسو د اورېدو نه ډېره مننه. ښه شپه.